سلامونه ګرانو ملګرو. په دې ویډیو کې به د غور د شوریانو د ټبر په اړه وغږیږو. دا چې څوک و، څنګه یې واک چلوي او ولې د امیر کروړ نظم تر ننه مشهور دی. دا کیسه د افغانستان د لومړیو اسلامي پیړیو د زړه څخه راټوکېږي. د غور شوریان په هغه دوره کې چې دلته څېړل کېږي د افغانستان په زړه او د غور په سیمه کې واکمنان وو. د دې ټبر خلک اریایي نسل دي او د پکت د قوم سره چې په ویدا کې یاد شوی دی تړاو لري. ځینې روایتونه د هیر او درد قومونو سره هم اړیکې ښیي. د زور او لون معبد دا څرګندوي چې په غور او هرات په شمال کې زوري قبایل د پخوانیو کیشونو سره تړلي وو. زور د شوریانو د معبودانو څخه و. دا نوم د اسلام څخه وروسته د ځایونو او قبایلو په نومونو کې پاتې شو. بیلګه یې زوراباد دی چې تر اوسه هم د سرخس په جنوب او د افغانستان په سرحدي سیمه کې په همدې نوم موجود دی. جغرافیه پوه یاقوت حموي زوراباد ته زورابد لیکي او ابن عسیر د هغه ځای اوسېدونکي زورابادي بولي. په ځینو مراجعو کې زور په سور هم راغلی دی. ابو بکر عتیق محمد الزورابادي الهروي چې د تفسیر الزورابادي لیکوال او د سلجوقي سلطان علي ارسلان معاصر د همدې سیمې څخه و. سرخس او زوراباد د هرات ولایت پورې تړلي دي. نو حمدالله مصطفی هغه زورابادي هروي یاد کړی دی. په مجموع کې سوري د قبایلو، کورنیو او اشخاصو نوم دی چې د اسلامي خراسان په تاریخ کې د دوی څخه ډیره یادونه شوې ده. په عربي ماخذونو کې تر ټولو پخوانی نوم ماهویه بن مافنا بن فیضمر دی. دی د مروي مرزبانو او مورخانو سوري نسبت ورته کارولی دی. نو داسې ښکاري چې د همدې ټبر و. ماهویه سوري په 1 هجري کې یزدګر وروستی ساساني باچا د یو ژرنده لرونکي په لاس ووژه. باچا د عرب لښکره مروي ته تښتېدلی و. تبري لیکي چې ماهویه اسلام قبول کړی و او په 14 هجري کال کې د جمل د جګړې وروسته حضرت علي رضی الله تعالی عنه ته راغلی او لیکي ترلاسه کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دی وي پر هغه چې هدایت قبلوي. اما بعد ماهویه د مروي مرزبان دی. زه ترې خوښ یم. دا لیک په 14 هجري کال کې لیکل شوی دی. د ماهویه سوري د مستقیمو اسلافو او اخلافو په اړه نور معلومات نشته، خو د هغه نوم د غور د شوریانو د دور د پیل په توګه راځي. منهاج سراج جلجاني چې د غور او خراسان تاریخ لیکلی دی، د شوریانو او شنسبیانو د کورنۍ نور مشران هم یادوي. د منتخب تاریخ ناصري په حواله شور او سام دوه ورونه ګڼل کیږي چې د ضحاک افسانوي نسل ته منسوب دي. شور مشر ورو او امیر و. سام بیا سپسالارو. د دې نسل په مندیش غور کې د اسلام د راتګ څخه ډېر وړاندې واک چلوي. د همدې سلسلې بل مهم کس بستام بن محشاد دی. نوموړي په شغنان، بامیان او تخارستان کې واک چلوي. بستام د پښتو ګستم عربي بڼه ده چې معنا یې پهلوان دی. منهاج سراج د فخرالدین مبارک شاه په حواله وایي چې په اسلامي لومړي دور کې ملک شنسب بن خرنګ د دې کورنۍ د مسلمانۍ بنسټ کېښودی. هغه د حضرت علي رضی الله تعالی عنه پر لاس اسلام راوړي او یو عهد او منشور او بیرغ یې ترلاسه کړي. هر وار چې د دې کورنۍ غړي امیر کېدی، هماغه عهد او بیرغ ورته سپارل کېدی. د دې وروسته د شنسب اولاده د شنسبیانو په نامه یاد شول. د دوی د اولادې یو بل واکمن امیر پولاد و. دی د ملک شنسب د شاخه و او په غرونو کې پراخ واک درلودی. امیر پولاد د ابو مسلم خراساني د دعوت سره ملګری شو. د بني امیه واک د خراسان ویست او د غور لښکر د ابانسي انقلاب ملاتړ ته بوتلی. د غور غرونه او مندیش اوږده موده د هغه تر واک لاندې پاتې شول. د محمد بن داود هوتک کتاب
پټه خزانه کې د امیر فولاد زوی جهان پهلوان امیر کروړ یاد شوی دی. کروړ په پښتو کې سخت معنا لري. روایت دی وایي چې امیر کروړ په کال 109 هجري کې په مندیش غور کې امیر شو. د غور کلاګانې او د بالشتان، خیسار، تمران او کوشک قصرونه یې فتح کړل. ویل کېږي چې هغه په عباسي خلافت کې د رسالت کورنۍ ملاتړ کوي. همدارنګه یادونه کېږي چې هغه د شلو جګړه مالانو سره د جګړې میدان ته ووتی او همدغه زړورتیا یې د جهان پهلوان لقب ورکړی دی. روایت دا هم دی چې وایي امیر کروړ د ژمي موسم په زمینداور کې تیروي. هلته یو قصر درلودی او ښکار او تفریحات یې کول. د تاریخ سوری مؤلف محمد بن علي بلتي لیکلي چې امیر کروړ د عباسي دعوت د بریا وروسته یو حماسي نظم ویلی دی. دغه نظم چې د پټې خزانې په واسطه رسېدلی دی په پښتو ژبه دی او د امیر کروړ خپل حماسي غرور بیانوي چې څو بیته یې دا دي: زه یم زمری پر دې نړۍ له ما اتل نشته، په هندو سیندو په تخار او په کابل نشته، بل په زابل نشته، له ما اتل نشته. زما د تورې تر شپو لاندې دی هرات و جرم، غرج و بامیان و تخار بولي نوم زما په اورم. زه پیژندو یم پرم، له ما اتل نشته، بل په زابل نشته. دا نظم د امیر کروړ زړورتیا، د سیمو فتحو او د خپلو خلکو سره د مهربانۍ بیان ورکوي. د پټې خزانې د روایت د مخې امیر کروړ په کال 150 هجري کې د فوشن په جګړو کې وفات شو او زوی یې امیر ناصر واک ته ورسېدی. منهاج سراج جولجاني د امیر فولاد وروسته چې شاوخوا 130 څخه 370 هجري یا د هارون رشید دوره د دې کورنۍ د نورو امیرانو یادونه نه کوي، خو د تاریخ سوری روایت په دې تشه کې ځینې نور نومونه هم وړاندې کوي. د همدې کورنۍ یو بل واکمن بنجي بن نهاران شنسبي ګڼل کېږي. دی د امیر شیش بن بهرام سره د عباسي خلیفه هارون رشید دربار ته ولاړی. هارون رشید هغه ته د قسیم امیر المؤمنین لقب ورکړي او د غور امیر شو. شیش د لشکر سپهسالارو. غوریان چې وروسته په غور او هند کې حکمرانان شول د همدغه بنجي بن نهاران نسل ګڼل کېږي او نسب یې د ضحاک افسانوي کرښې ته رسېږي. منهاج سراج د بنجي بن نهاران ستاینه کوي او هغه یو ښایسته ښه اخلاق لرونکی او صاحب کمال سړی بولي. هغه د هارون رشید عهد او بیرغ ترلاسه کوي او همدا لقب قسیم امیر المؤمنین تر مغولو پورې په غور کې د باچیانو سره پاته و. په صفاریانو کې بیا د غور امارات امیر سوری بن محمد ته ورسېدی. دی د شور کورنۍ یو ستر واکمن و. شاوخوا 250 هجري کې یعقوب بن لیثي سفار نیمروز تر رخج یا اوسني کندهار پورې ونیوی، خو په هماغه وخت کې د غور ځینې قبایل په ولشتان ولیا او سفلا کې لا هم د اسلام د خپرېدو څخه محرومه وه او په غرونو کې پټ وه. وروسته د غزنوي دولت تر کمزوري د همدې کورنۍ څخه لوی سلاطین راوټوکېدل. په لنډ ډول هغه کسان چې په اسلامي لومړۍ پیړیو کې د دې کورنۍ یاد شوي دي دا دي: ماهویه سوري د حضرت علي رضی الله تعالی عنه د وخت سره معاصر، شنسب بن خرنک، امیر فولاد د شنسب د اخلافو څخه، جهان پهلوان امیر کروړ د امیر فولاد زوی، امیر ناصر د امیر کروړ زوی، امیر بنجي بن نهاران د قسیم امیر المؤمنین لقب لرونکی، امیر سوری بن محمد د صفاریانو په دور کې واکمن. د غور د سوریانو دا اوږده او زړه پورې کیسه د ماهویه سوري، شنسب او امیر فولاد څخه تر امیر کروړ او د هغه حماسي نظم پورې زموږ د وطن د تاریخ یوه مهمه برخه جوړوي. دا تاریخي روایتونه موږ ته راښیي چې پښتني ټبرونه څومره پخوانۍ او ژورې ریښې لري.
او په خراسان، بلوچستان، سند، هند او افغانستان کې په سیاسي او فرهنګي بدلونونو کې رول لوبولی دی. د امیر کروړ نظم نه یوازې د جګړې او میړانې او انځورګري ده، بلکې د خپل ولس پالنې، مهرباني او پرمختګ پیغام هم لري. که چیرې تاسو د دې ویډیو څخه خوند اخیستی وي، مهرباني وکړئ ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ چې نور تاریخي موضوعات هم درته وړاندې کړو. مننه چې راسره پاته واست.